دا په فرانسه کې د امیې ښار دی چې د پاریس په شمال 120 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د فرانسې د نورو ښارونو په څیر په دې ښار کې هم ګڼ شمېر مسلمانان ژوند کوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیلابیلو اسلامي هیوادونو فرانسې ته کډوال شوي دي. د فرانسې په ټولو ښارونو کې جوماتونه په ډیر لرې واټن کې یو له بله پراته دي، خو بیا هم مسلمانان د لمونځونو ادا کولو لپاره د موټرو او بسونو په واسطه ځان را رسوي. دا هم ګرانو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ جمعې ورځ ده، بس ګڼ خلک په ګڼو موټرو کې راغلي دي تر څو د جمعې لمونځ ادا کړي. په دې مسجد کې په فرانسې کې بیلابیلو ښارونو کې جوماتونه ډېر نږدې او لنډ واټن کې نه لیدلی کېږي، خو یو جومات چې په ډېرو لرې سیمو کې موقعیت لري نو خلک بیا په موټرو کې راځي، حتی ډېرو لرې ځایونو څخه. تاسو دا موټرې ګورئ، له بیلابیلو سیمو څخه خلک را روان دي جومات ته او د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره. شرط أن تكون موحدا لله، تعبد الله، تصوم لله، تصلي لله. دا په امیې ښار کې بدر جومات دی چې نن هم د جمعې لمانځه د ادا کولو لپاره ډیری خلک له لرې واټنونو راغلي دي. مطلوب لا يقبله الله سبحانه وتعالى. شريطة أن يموت الإنسان. دلته دا نه یوازې چې نارینه د جمعې لمانځه لپاره راځي، بلکې ښځینه هم د جمعې لمونځ دلته په جمع ادا کوي. د جمعې ورځ نه یوازې دا چې خلک په جمع لمونځ ادا کړي، بلکې د ملګرو او دوستانو د یوځای کېدو او د روغبړ لپاره هم یو ښه فرصت بلل کېږي، ځکه فرانسه او ټول اروپایي هیوادونه داسې نه دي لکه افغانستان چې هر کله د دوستانو له حال او احوال څخه خبرېدلی وشي. دلته اکثریت په کاروبار بوخت دي او هغه کسان چې نورو هیوادونو نه نوي دلته راغلي دي هغوی بیا د ژبې په زده کړه بوخت وي او دا فرصت نه وي چې له خپلو ملګرو او دوستانو سره له نږدې وګوري. د یادولو وړ ده چې په دې جومات کې هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر په لوړ آواز یعنې له سپیکرونو کې اذان نه کیږي او یوازې د جومات دننه کیدای شي چې د اذان غږ واوریدل شي.